زما خو 15 کاله به عمر وي ما نه اکثر خلک تپوس کوي چې یاره ستا تنخواه څومره ده؟ 15,000 روپۍ تنخواه ده. په باندې د ورځې څومره ډیوټي کوې؟ 12 غنټې. 12 غنټې په دې باندې ډیوټي کوې. رهایش دې چا سره وي؟ رهایش خو بس مړه کوارټر ماټر نشته، بس دغسې کله یو ځای کله بل ځای بس هم نه نه خو دا اوس مجبوري د غریبي ده. اوس کوارټر واخلو 6,000 روپۍ هلته کې کرایه ورکړو بیا بچو له بس ورکړو څنګه. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ WU پښتو چینل او زه یم ستاسو هوسټ واجد الله. دارنګې نن بیا په پنډۍ کې د یو پښتون رور سره موجود یم. د هغې نه به تپوس کوو چې دوی تر څونه وخت نه دلته سیکورټي ګارډ دی، د دوی تنخواه څومره ده، دوی خپل ژوند دلته څنګه تېروي، په ژوند کې دوی ته څه مشکلات وي که نه وي، په سیکورټي ګارډ کې په دې نوکرۍ کې څه مشکلات وي، دا ټوټل هر څه به د دوی نه تپوس کوو. د دوی نه به دا معلومات هم کوو چې د دوی د کوم ځای سره تعلق دی، څونه بچي دي، هلته د خپل ژوند څنګه تېروي، په دومره کمه تنخواه کې د دوی ژوند څنګه تېرېږي، دا ټوټل هر څه به د دې باباجي نه تپوس کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې جي خیر دی؟ الحمدلله شکر الحمدلله. څومره عمر به مې جي؟ زما خو 15 کاله به عمر وي. او نوم هم سره جي؟ حکیم خان. حکیم صاحب د کوم ځای یې؟ زه مانسرۍ یم اوږی. څونه وخت پنډۍ کې کېږي؟ زما 6 کاله وشوه تقریبا. 6 کاله دې وشو. ځوانۍ کې به دې څه کول؟ ځوانۍ کې دغه دکان مکان کو، خو بس دکان په کار ختم شو. بس ولې دکان دې ولې ختم شو؟ بس ختم شو، بس سړی ډونډ شي پکې خراب شي. څه نقصان دې پکې کړی؟ څه چل څه وجه نه دې پکې نقصان کړی؟ بس نقصان شو پکې، بس ډونډ لو په خلکو پیسې میسې خوړلې، بس ډونډ چا وخوړې میسې؟ وخوړې او که نه نه څه نو وادونه دې کړي بچو لا یا بل څه داسې ودونه مدونه خو نه دي کړي، بس ختم شو دکان. مطلب مالک مکان دغه خالي کړو، بس بیا دغه بل ځای کې ما چې خوند نه کړو. زګې نه لکه زګې چین چې بیا یې مزه نه وه. څونه بچي دي؟ زما د خیره 15 بچي دي. زامن دي؟ او 3 زامن دي، 2 لوڼې دي. زامن دي غټ دي که واړه دي؟ واړه دي ټول تقریبا. ټول واړه دي؟ ټول د خیره سکول وي. ټول سکول وایي؟ سکول وي. او ژوند کې دې څه کوو؟ دا دغه دې کړی دی اوس تنخواه دې څونه ده؟ اوس څه کار کوې موجوده ټایم؟ چې تنخواه تپوس کوي یاره، خو ما نه اکثر خلک تپوس کوي چې یاره ستا تنخواه څومره ده؟ 15,000 روپۍ تنخواه ده. نو 15,000 روپۍ کې اکثر خلک دا تپوس کوي چې یاره اوس ستا ګزاره څنګه کېږي که نه. بس چې ګزارې ته ګورې نو زه وایم چې یاره دا 15,000 روپۍ خو صرف زما یوازې خرچه هم نه کېږي. بس الله تعالی بس غیبي مدد کوي. بس غیبي څنګه کوي؟ غیبي مدد دا ده چې بس څوک تللی راغلی، بس څوک لاس کې پیسې راکړي، بس 200 روپۍ 300 روپۍ راکړي. بس زه وایم چې بس شکر الحمدلله، بس په دې باندې به الله پاک شکر دغه کړو چې بس خوراک مراک هم دلته خلک راوړي که نه راوړي؟ بس خوراک مراک دغه دی چې بس د الله بندیان شته، غرمه هم ډوډۍ میلاو شي، ماښام هم ډوډۍ میلاو شي، سهار ناشته هم میلاو شي. د تنخواه نه علاوه څونه دیاړي تا ته جوړېږي؟ تنخواه نه علاوه بس 200-300 روپۍ 400 روپۍ جوړې شي. ورځ جوړېږي بیا هم بس 200-300 نو خو بیا پسې 6,000 شو، 2,000 روپۍ شوې. په 2,000 روپۍ کې په دې مهنګایي کې ته به بچو باندې تعلیم هم کوې. څنګه دا ګر د کور دا سیسټم چلوي؟ بس اوس څه چلو کو؟ اوس چا ته وجاړو چې یاره زموږ تنخواه کمه ده یا دا دي یا هغه دي؟ تا سره څوک مدد خو نه شي کولی که نه، خو تا سره مدد یا حساب کتاب پکې الله پکې در سره. نو بس الله دې مل شي ټولو. پرې 15,000 روپو باندې د ورځې څومره ډیوټي کوې؟ 12 غنټې. 12 غنټې په دې باندې ډیوټي کوې. رهایش دې چا سره وي؟ رهایش خو بس مړه کوارټر ماټر نشته، بس دغسې کله یو ځای کله بل ځای بس سملم. بس څنګه په روډ موډ سملې پلازا کې سفر مفر دی پلازا کې سملم. بس ګرانه نه وي په دې یخنۍ کې؟ پس ګرانه خو دا اوس مجبوري د غریبي ده. اوس کوارټر واخلو 6,000 روپۍ هلته کې کرایه ورکړو بیا بچو له بس ورکړو څنګه به دغه به کوو. 15,000 روپو ډېره کمه ده. دې نه علاوه د څه بل څه شي کې دې داسې شروع کړی وی، داسې ورکوټه دې خپل ځان له څه کاروبار شروع کړی وی، د چپس دې شروع کړی وی، د بل شي 15,000 باندې بیا په هغې کې داسې په ځمکه سملاستله دا څه ډېره ګران دی. بس الله تعالی دې خپل رحم وکړي په ټولو باندې، او بس ګزاره کوو نو چلو کوو. او څه کې سیکورټي ګارډ دغه کې نوکري کې؟ نوکري سیکورټي ګارډ کوي. نه نه څه چا سره یې؟ دغه مینی ماینر کې مینی ماینر مالک ته نه وایي چې 15,000 باندې خو سبا یې سم نه کېږي؟ مالک څه به وایي چې بی هغه وایي چې بی کوئ، خو ډېره خطر نه کوئ. بس ځای نو بیا بله څه لار نه چې سپین ګیره یې په دې به څه کاروبار بیا مجبور یې بس لګیا وي خپل ځای کې. نو څه هنر منر دې نه و زده کړی؟ هنر نشته. بس دې څه خواهش ده چې څه چل داسې وشي ما سره؟ بس دویمه چې بس د حکومت ته مې دا خواست چې بس دې خلکو باندې نظر وکړي او لغه نه وګرځي راوګرځي او دې خلکو ته ووایي چې بھائی دې خلکو ته غریبانو تاسو هم حساب کتاب برابر دی، تاسو ښه په مړه کې ډوډۍ خورئ، اخر چې تاسو چې کوم خلک مزدوري کوي نوکران دي اخر د دوم خیال وکړئ. تا لکه څوک د دې نه بهتر نوکري درکوي یا بهتر کاروبار دغه کوي، تا به خلک څنګه ګوري، څنګه به تا سره رابطه کوي؟ نو بس ما ته دې دغې کې وګورې چې بس رابطه دې وکړي
اور ان شاء نه الله کړه دینه بهتر وس مثال په تور باندې تاسو په 60,000 باندې په 1,000 په 40,000 50,000 نوکرۍ باندې ساتي بیا به تاسو څنګه ګوري دلته نو بس صدق زرا شي دلته کې ولاړې صدر کې په کم ځای کې ته ولاړې ته د کور ته دی روډ لپاره ولاړم کم یو ځای روډ د پاسه هم خلکو د پاتره لګي صدر خو غړ نه میټرو خوا کې میټرو خوا کې وي میټرو خوا کې به میټرو خوا کې وي ټلیفون نمبر خو دې نشته ټلیفون نمبر خو نشته یار موبایل هم څه په دې وخت کې نشته تیار ده ساده چې موبایل هم ځانته نه ساتلې نو بچو سره څنګه رابطه کې الدا نو بس هغه په خوانه حساب کتاب ده نوې خبرنده په دې دور کې دا چې په دې وخت ته بچو سره رابطه کې په روډ سملې نو څنګه او یخنۍ کې څنګه شپه تیر شپه په یخنۍ کې بغیر بسترې نه تیریږي نو بس گزاره ده یاره سبا وکړو څه پیغام دی پښتنو ته بس الله دې خپل رحم وکړي بس موږ پښتنو باندې بل څه متبادل لار دې څه سوچ نه دی کړی چې د دې سره سره ته په دې مارکیټونو کې خو ګرځي ډېر غټ غټ مارکیټونه دي چې په دې کې بل چاته ویل وی چې ته داسې ښه نوکري ده ته بهتره درکړی د 1,000 د 40,000 د 50,000 سات سات رهایش داسې خوبونه دي دا 15,000 روپۍ 18,000 روپۍ 60,000 روپۍ 2,000 روپۍ دې نه زیات تنخوا نشته سکیورټي ګارډ دې نه باره نشته نه ډېره زیاته نشته نو څه مزدوري نشي کولی نو مزدوري په دې وخت کې څه مزدوري به وکړم چېرته چا نه دې 60,000 10,000 اخیستي او ځان له دې څه شیزونه اخیستي خرڅولی دی په هغې کې خو 1500 2,000 روپو پورې خلک ورځ ګټي یو ماشوم راته ویلی 60,000 روپو جرابې مې راوړلې ویل 2,000 روپۍ ورځ پکې راته بچ کېږي چې ویل خرڅ وکړي نو دا که متواتر دی 2,000 روپۍ بچ کولی او د میاشتې 15,000 روپۍ جوړېږي نو دې نه دا تپوس کول پکار چې بھائی ته هر ورځ دا ټیه لګوي یا کله نه کله لګوي مستقل هغه ټیه لګوي مستقل ټیه نشي لګولی ته دومره پیسې نشي ګټلی هسې دروغ وایي دروغ हाँ क्या है छोटे हाँ एक मिनट सब्र करो आपसे दानियाल टेलर के हवाले से बात करते हैं सब पैगाम और क्या आखिरी बस दغه پښتنو ته دغه کوم چې بای تعلیم وکای خپل بچو له تعلیم ورکای او دون انسانان جوړ کای او مطلب خخ سپورټونو ته لاړ شي دغه ژوند مت یې وای مهرباني یار جزاک تھینک